ډیرو قدرمنو محصلینو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. قدرمنو محصلینو په نننی ویډیو کې به زه له تاسو سره په یو ډیر مهم او اساسي موضوع چې دا هم په پراکټیک کې تاسو ته ډیر ګټور تمامېدلی شي په ډیر ساده او اسانه ژبې سره او په تصویري میتود سره دا به ستاسو خدمت ته وړاندې زموږ نننۍ موضوع هیموپتیسس او هیماتیمیسس یعنی هغه وینه چې د ناروغ د خولې نه د ټوخي په ترڅ کې خارجېږي او هغه وینه چې د ناروغ د خولې نه د کانګو کولو په وخت کې خارجېږي د دوی دواړو توپیر او د دې دواړو پر مټ د دوو مهمو سیستمونو چې هضمي سیستم او تنفسي سیستم ده د دې په هکله به نن معلومات تاسو سره شریک کړم. هیله مند یم چې د دې ویډیو تر پایه پورې له ما سره اوسئ او د دغې ویډیو د معلوماتو نه بشپړه ګټه ترلاسه کړئ. محترمو محصلینو، تاسو په دې ایمیج کې هیماتیمیسس یو ښه مثال وینئ. لومړی به ځان پر دې پوه کړو چې هیماتیمیسس کوم مفهوم څرګندوي. هیماتیمیسس چې په عربي کې دې ته قیو الدم وایي، دا هغه حالت ده هر هغه وخت چې یو ناروغ کانګه وکړي یا وومیټینګ ترسره کړي او د کانګې په دغه محتوي کې چې د ناروغ د عضویت نه د ناروغ د خولې له طریقې خارجېږي، دې ته قیو الدم یا هم هیماتیمیسس وایي. محترمو محصلینو، دې ایمیج ته پاملرنه وکړئ. په دې ایمیج کې به د یو مثال سره تاسو ته هیموپتیسس په ساده ژبې سره ووایو چې هیموپتیسس څه مفهوم څرګندوي. هیموپتیسس هغه حالت ته ویل کیږي کله چې یو ناروغ ټوخی کوي، یعنی د کف یا د ټوخي سره سم د ناروغ د عضویت څخه وینه د ناروغ د خولې له طریقه بهر خواته خارجېږي. همدغه حالت ته هیموپتیسس. موږ او تاسو د قیو الدم یا هم د هیماتیمیسس او د نقص الدم یا هم هیموپتیسس په توپیر باندې پوه شو. هیماتیمیسس کې وینه د کانګو سره خارجېږي
او په هیموپتیسس کې وینه د ټوخي سره بهر خواته د عضویت نه خارجي. دویم توپیر دا ده چې هغه وینه چې هغې ته هیماتیمیسس یا قیو دم وایي، دا وینه چون د هضمي سیستم څخه راوځي، په ځانګړي ډول د معدې څخه او د ایزوفاګس یا میري څخه، نو د کالر یا د رنګ د مشخصې پر اساس دا برایټ ریډ یعنی روښانه سور رنګ نه ده، بلکې تاسو وګورئ دا ډارک ریډ ده، یعنی سور ده خو ډیر تیره ده، او دا د دې له امله چې په معده کې د معدې د اسید سره د یو ځای کېدو په ترڅ کې په وینه کې تغییرات منځته راځي. نو هغه وینه چې هغه د کانګو سره د عضویت څخه خارجيږي هغه وینه به ډارک ریډ وي، یعنی سور به وي خو ډیر تیز به نه وي، بلکې سور تیره رنګ به لري، یعنی ډارک ریډ به. که چیرې د وینې د رنګ د ځانګړتیا په اساس قیو دم یا هیماتیمیسس چې په تیر ایمیج کې ولیدل شو، هغه د نفس الدم یا هیموپتیسس د وینې د رنګ سره مقایسه کړو، نو مخکې وویل شو چې هیماتیمیسس هغه وینه ده چې د کانګو سره خارجيږي، دا ډارک ریډ ده، یعنی ډیر روښانه نه ده بلکې سور ده خو ډارک ده، یعنی تیاره سور ده، ډیر تیره معلومیږي. حال دا چې په هیموپتیسس یا نفس الدم کې، یعنی کومه وینه چې د ټوخي سره د عضویت څخه خارجيږي دا د تنفسي سیستم د امراضو پورې اړه لري، د دې کالر به برایټ ریډ وي، یعنی سور به وي او په عین حال کې روښانه به وي. حال دا چې په هیماتیمیسس کې دا ډارک ریډ و، یعنی سور وو اما تیاره وو، خو دلته سور ده اما روښانه. نو په ساده ژبې سره توپیر داسې بیانولی شو، هیماتیمیسس کې د وینې رنګ سور او تیاره، خو په هیموپتیسس کې د وینې رنګ سور او روښانه. هغه وینه چې د کانګو سره خارجيږي دې ته هیماتیمیسس یا قیو دم وایي، لکه چې مخکې هم ما یادونه وکړه دا به منشأ هضمي سیستم وي، په ځانګړي ډول معده او میري. نو کېدای شي د دغې وینې سره په مخلوط ډول لکه چې په دې ایمیج کې تاسو وینئ د غذایي موادو ځینې پارچې په مخلوط ډول سره دا بهر ته خارج شي، یعنی دا د کانګو سره
او کانګې اکثرا محتوي د معدې وي، نو د رنګ په لحاظ چون د معدې د اسید سره به د یو ځای کېدو په ترڅ کې په رنګ کې توپیر راځي، یعنی دا رنګ ډیر روښانه نه وي، سور تیاره رنګ به لري. بله دا چې ځینې پارټیکلونه د غذایي موادو دا به هم د وینې سره یو ځای لکه چې تاسو په دغه ایمیج کې وینئ، یعنی وومیټینګ بلډ کې به تاسو دا عملا ووینئ. دا چې په هیموپتیسس کې وینه د ټوخي په وخت کې د عضویت څخه خارجيږي، یعنی د ټوخي په وخت کې د تنفسي امراضو په شتون کې دا د عضویت څخه د خولې له طریقه خارجيږي، نو ممکن سپیوټوم یا هم بلغم هم کله کله د دې سره مکس د عضویت څخه خارج شي، ځکه چې د دې منشأ تنفسي سیستم ده. لکه چې په تیر ایمیج کې موږ د غذایي موادو پارټیکلونو په هکله مو خبرې وکړې، ځکه چې د هغې منشأ هضمي سیستم. په هیماتیمیسس کې چون کیو دم ده، یعنی وینه د کانګو سره د عضویت نه په ځانګړي ډول د هضمي سیستم نه د خولې له طریقه بهر خواته خارج شوی، نو تاسو به خامخا کله چې د ناروغ نه تاریخچه اخلئ، نو دوی به د هضمي سیستم د اعراضو نه شکایت لري، او کوم علایم هم چې تاسو ګوري هغه به ډیر مربوط وي د هضمي سیستم. د بیلګې په ډول ناروغان به شکایت لري چې درد او حساسیت به دوی تاسو ته حکایه کوي. د شزوفیا ناحیې یا د سټرنوم د ناحیې خلفي برخې، او همدارنګه کیدای شي دغه ناروغان یرقان یا جاینډس یا زیړی ولري، او همدارنګه کیدای شي هبن یا اسایټس هم په دغه ناروغانو کې شتون ولري، چې تاسو یې عملا د ناروغ سره د استجواب په وخت کې او د معاینې په وخت کې باید د پامه ونه غورځوئ. د هیموپتیسس یا نفس الدم ناروغان به دا چې دوی د ټوخي سره د عضویت نه یې د خولې له طریقې وینه خارجيږي او منشأ د دې تنفسي سیستم ده، نو تاسو به خامخا د تنفسي سیستم شکایت د ناروغ نه واورئ، او ډیر زیات به تاسو پاملرنه، توجه او فوکس به ستاسو د تنفسي سیستم د ناروغیو په هکله وي. کیدای شي ټیوبرکلوسس ولري ناروغ، کیدای شي حاد یا مزمن برانکایټس ولري، او یا هم د قصباتو توسوي یا نور داسې تنفسي
دلالت کوي. نظر ناروغ ته توپیر لري. دا چې څومره وینه د ټوخي سره د ورځې او شپې په جریان کې د عضویت څخه خارجوي، دا هغه د ناروغ د حالت پورې اړه لري. خو توپیر یې د هیماتیمیسس سره دا ده چې په هیماتیمیسس کې به ناروغان د هضمي سیستم کوم تظاهرات چې ده مریض به حکایه کوي او تاسو به علایم لټوئ، او په هیموپتیسس کې به ناروغان د تنفسي سیستم د اعراضو نه شکایت کوي او تاسو به ځینې علایم نظر د هغې ناروغۍ ته تاسو به په پام کې نیسئ. که چیرې د هیماتیمیسس یا کیو دم او د هیموپتیسس یا نفس الدم د ناروغانو د عضویت څخه د خارج شوي وینې پی ایچ توپیر وګورو، نو په کیو دم یا هیماتیمیسس دا چې منشأ هضمي سیستم ده، د اسید د شتون له امله، یعنی هایدروکلوریک اسید یا د معدې اسید سره د یوځای کېدو په ترڅ کې په کیودم یا هیماتیمیسس کې به د خارج شوي وینې پی ایچ اسیدي وي. خو برعکس هغه وینه د هغه ناروغانو نه چې تنفسي سیستم مشکلات لري او د ټوخي په ترڅ کې خارجيږي، یعنی نفس الدم یا هیموپتیسس، په دغه وینه کې چې دغه ناروغانو د عضویت نه د ټوخي په ترڅ کې خارجيږي، که د دې پی ایچ چک شي نو دا به قلوي پی ایچ ول. قدرمنو محصلینو، زما تل زیار دا وي چې څنګه وشم کړی تاسو ته داسې ویډیوګانې چمتو کړم چې په پراکټیک دوره کې کله چې تاسو روغتونونو ته ورځئ، په ډېر اسانۍ سره تاسو د تاریخچې د اخیستلو په وخت کې د دغه معلوماتو نه په کار اخیستلو سره زر وشئ کړئ چې هغه احتمالي تشخیص ته ځان ورسوئ، تر څو په روغتونونو کې د قدرمنو ډاکټر صاحبانو او په روغتون کې د شته مسلکي کارکوونکو سره د مشورې او همغږۍ په ترڅ کې تاسو نور موضوعات هم د هغوی نه ترلاسه کړئ، تر څو تاسو ته کله هم چې په ځانګړي ډول مسؤلیتونه در سپارل کیږي او تاسو په ځانګړي ډول دغه مسؤلیت د تشخیص او د درملنې اخلئ، نو تاسو د ستونزې سره مخ نشئ، اعتماد په نفس مو ډیر شي. خو ستاسو نه مې هیله دا ده دا یوازې په اورېدلو نه کیږي، دا د ځان سره پریکټس کړئ، بیا بیا یې واورئ او د خپل په کاري بهیر کې ترې بشپړ ګټه پورته کړئ. تر بیا پورې چې زه ستاسو په چوپړ کې واقع کېږم، تاسو په لوی الله سپارم. الله مو مل شه. ښې چارې.